اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو، د الله رب العزت د الله تعالی یو بل نوم ته راګرځو چې د الله رب العزت یو بل نوم ویلو سره یادولو سره به تاسې څه ګټې ترلاسه کړئ په دې ویډیو کې درته وایو. هغه نوم دی الرحمن. دا د الله رب العزت یو نوم دی چې معنی دا بے حد رحم کون کیا، رحم کون کئ مطلب رحم کولو والا. دا د الله رب العزت یو ډیر ښکلی نوم دی. د دې فائدې څه دي په دې ویډیو کې درته وایو. چې کوم یو کس هر وخت روزانه د هر یو مونځ نه پس سل ځله یا رحمان وایي نو انشاءالله د هغه زړه کې چې کوم هر قسم سختی او غفلت وي هغه به لرې شي. یعنی د هغه په زړه کې چې څرنګه سختی وي او ډیر زیات غفلت کوي او هغه چې ډیر ګناهونه کړي وي نو د هغه زړه به صفا شي په دې نوم ویلو سره. نو ډیر یو ښکلی نوم دی، تاسو یې هم د دې ورد کوئ.